अस्सलामुअलैकुम मलګرو پر سکرین باندې تاسو ته ښکاري دا د عباس افریدي تقریبا چې دا عمرګل وراره دی او کخوري دی خو د داس چې کوم دی پاکستان کرکټ بورډ ډیر زیات ظلم وکړو څنګه تاسو پته چې په چین کې د ایشین گیمز لوبي شروع دي نو فاست بولر محمد حسنین زخمی شوی دی نو دا په ځای باندې چې کوم دی پاکستان په سکواډ کې مبشر خان چې کوم دی شامل شوی دی او پاکستان کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې د عباس افریدي سره ډیر زیاتې وکړو او د عباس افریدي په ځای باندې مبشر خان د پاکستان د ایشین گیم په سکواډ کې شامل کړي دي نو که تاسو ته پته وي نو عباس افریدي چې کوم د پی ایس ایل ټاپ وکټ ټیکرو په کینیډا ګلوبل टी20 لیګ کې هم ډیر زبردست بالینګ کړو نو یقینا عباس افریدي یو ډیر زبردست فاست بولر دی او پاکستان کرکټ بورډ پی سی بو سره ډیر ظلم او زیاتې وکړو څنګه تاسو پته چې د ایمرجنګ ایشیا کپ د لپاره عباس افریدي هم نو واغستل شوی او سکهال چې کوم دی د ایشین گیمز لپاره کوم چې په چین کې لوبي سٹارټ کی نو فای کې هم د پاکستان په سکواډ کې چې کوم دی عباس افریدي نه شامل شوی اوس چې کوم دی محمد حسنین زخمی شوی دی نو هغه سکواډ نه بهر شوی دی داغه په ځای چې کوم دی مبشر خان شامل شوی دی او البته غال راونډر دی نو حق چې کوم دی د عباس افریدي جوړېدو او د پاکستان کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې د عباس افریدي سره ډیر زیاتې وکړو چې عباس افریدي د پاکستان په سکواډ کې شامل نه کو زما په خیال عباس افریدي د پاکستان کرکټ ټیم یو ښه بالر ثابتېدی شي پاکستان کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې ته پکار دی چې د عباس افریدي سره چې کوم دی انصاف وکړي او سلیکټ کړي نو تاسو د عباس افریدي د بالینګ په باره کې سره څه نظر لرئ چې عباس افریدي یو ښه بالر دی او کنه کمنټ ضروري وکړئ ملاویږو په بلې ویډیو کې د الله په امان